د افغانستان نوی دولت له چین سره کوم قراردادونه کوي او برتانیا افغانستان سره بیا کومه مرسته کړې. سلام ستړي مه شئ، زموږ پامیر پلس چینل ته پخیر راغلی. ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. اسلامي امارت له چین سره اقتصادي او تجارتي اړیکې پراخوو. نوی حکومت وایي په افغانستان کې نړیوالو پانګونو ته زمینه برابروي. د افغانستان د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په تازه څرګندونو کې ویلي چې په سیمه کې له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. هغه زیاته کړې چې په ګاونډ کې چین د نړۍ ستر صنعتي او تجارتي هیواد ګڼل کیږي چې حکومت د یاد هیواد پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابروي او که دوی وغواړي له غوره امکاناتو برخمن کیدای شي. هغه زیاته کړې چې د چین په ګډون د سیمې له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي او په دې لټه کې دی چې نړیوالې پانګې افغانستان ته راجذب کړي. مجاهد وایي د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي، نو له همدې امله له نورو هم تمه لري چې د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخله لاس واخلي او یوازې پر متقابل درناوی ولاړ اړیکې وپالي. برتانیا افغانستان سره 100 میلیونه ډالر نوره مرسته هم اعلان کړه. برتانیا له افغانستان سره پر خپلو بشردوستانه مرستو 100 میلیونه ډالر ورزیاتوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ټراس د G7 هیوادونو په غونډه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د بشري خدماتو په موخه پر خپلو ژمنو کړو مرستو 100 میلیونه ډالر ورزیاتوي. د نوموړي په خبره له دغو پیسو به د بشري مرستو، میرمنو حقونو د خوندي کولو او نورو اړوندو چارو لپاره کار اخیستل کیږي. سرچینې کاږي چې دوی غواړي په افغانستان کې د شاوخوا 1.8 میلیونو وګړو لپاره خوراک، څښاک، سرپناه او لومړۍ مرستې برابرې کړي. برتانیا د وړاندې هم له افغانستان سره بشردوستانه مرستې اعلان کړي دي او اوس یې ټینګار کړی چې نور هیوادونه دې هم د بشري ناورین د مخنیوي په موخه له افغانستان سره خپلې مرستو ته ادامه ورکړي.